اللہ پاک نعمتنا و احسانات بے حدا بے اندازی زیاد دی. ہر بندل پکار دی چی پا ہر یو نعمت دا اللہ شکر ادا کی. شکر ادا کول سرا اللہ پاک خوشحالی کی نعمتنا زیادی اور ناشکرے باندے اللہ خفقی داشت نعمت دے واپس والی نور نعمتنا پہ بن کی دیتا عذاب ہوئی. اللہ دن دا عذاب نقصان پا ہر نعمت شکر پکار دے خمنگ دومرا کمزوری ہو جمنگ دا اللہ ٹول نعمتنا شمیرل قدری نشو نو پا ہر نعمت باندی شکر استل زمن دا وسن بار دی. زمان دا پیغمبر علیہ السلام یو صحابی اڑختا ناستو اور دیر پسادگے و پاجزے اللہ نے سوال کو دعائے غصہ. لا صحابی دعا کی وی اللہم خلقتنی مجانا یا اللہ اسبی سا مفتو کی دی پیدا کرم ورزقتنی مجانا او اسبی سا مفتو کی دی روزی مرا کرم فاغفر لی مجانا اس میں اسبی سا مفتو کی بخار. زمان دا پختانا مشرانا وی اللہ منگ دا اسم نی اوچ پا موچم بخار. نو من دا اللہ دا کول و نعمتن شکر ادا کول نشکو اللہ دے اسبی سو بخار. پدے بشمیرہ نعمتن کے دین اسلام یو دیر لوے نعمت دے او دا دین اسلام علم زدکول بہر نارینا زنان باندے اللہ لازم کری دی. دا دین دا زدکول تعلق دا دینی مدرسے سر دی او دینی مدرسہ دا حضرت آدم علیہ السلام دا پیدائش پڑھن بیرس شروع شویدہ. پر ازمکہ باندے دا انسان نمخ کے دا پیریانو حکومت او اقتدار تیر شویلی. دا پیریان دیر روانکاری او شریرانو زیب زیب فسادو نکول و دا دے پیریانو پلار دا شیطان دے دا دوی ابو الجان دا پیریانو پلار او دے پا عبادت کے لگے او دیر زیاد عبادت کو دروانے نہ کو او دے بچو دیر روانے کو نو چی دروانے زیاد سنو اللہ دا فرشتوں پا لخکر باندے وار بیٹا کول حکومت و اقتداری تیواغشتا. بیادے فرشتوں اللہ تاوی چی دانور خونکو علم تکل خدایو پا کذبر خون دے دے نو اجازت من بیزان سر مرگری کو اللہ بیزان سر مرگری کے دا شیطان دا فرشتوں ڈالا کی شامل شو دا دیر عبادت پا وجہ فرشتوں زان سر مرگری کا. سمجھا پس اللہ پاک فرشتوں لے اطلاع ورکوے انی جائل فی الارض خلیفہ ازمکہ کے خپل نائب او خلیفہ پیدا کو. دا شیطان زلکی وی اولا دیر مدہ عبادت کرے دا ازمکہ حکومت بمال را گئی زبا خلیفہ و نائب جوڑے گا مال پٹ پزڑکے دا ازمکہ دا حکومت نوے امیدوار دی. بیانا دے ٹھولی دنیا دا ازمکہ چکم کمزے انسانی آبادی ممکن نا آغی زین اللہ شپیتا قسم خورا را ٹولا کرلا او خطے تی جوڑا کرلا. دا دقی خطے نا دا آدم علیہ السلام بدن مبارک جوڑی با. دا آدم علیہ السلام دا خطا کمزے خوشتا شبیوا ننچے دا بیت اللہ شریف دا کوٹا مبارک کمزے ونالا دا پا دق زید آدم علیہ السلام خطا خوشتا شلا. دا ہر مسلمان چوی یا اللہ ما بیت اللہ تا بوزو ما بیت اللہ تا رزق ازل کی گئی کہ دا بابا خطا علتا خوشتا وا نو چی زی نو دا ابا زیتا بورزی اللہ نے ٹول دا ابا زیتا بیت اللہ تا
خټه څلوېښت شپې ورځې خشته شوله، باران به پې کېده. په څلوېښت شپې ورځې کې دا خټه خمبیره شوله. بیا فرشتو دا خټه دې ځای نه یوړله، عرفات میدان سره خوا کې ځای دی وادي نعمان، او وادي نعمان کې د آدم علیه السلام بدن مبارک د خټې نه جوړ شو. لږه خټه دې زیاتي شوه، هغې زیاتي خټې نه الله د قجورې ونه جوړه کړله. په دې وجې نه حدیث مبارک کې د قجورې ته ترور ویل شوی ده، عمه ترور، د بابا د خټې نه زیاتي خټه نه جوړه ده. د آدم علیه السلام بدن په ځمکه پروت و، نور پې لګېده، هوا پې لګېده، اوچ کړس شو لکه ګلان چې لوښي جوړ کړي، پجکې پوخ کړي او تیګړی وکړي کړنګارې کوي، نو دا بدن وکړنګېده کالفخار، د ټیکري په شان. دا شیطان ورته ګوري، وایي نوی شی یې جوړ کړه، هسې نه دې راته خلیفه نه کړي. الله خو ویلي انی جاعل فی الارض خلیفه، دې راته خلیفه نه کړي. بیا وایي که دې راته خلیفه که او دلې څه بزرګي او مشري ورکوله، نو بزرګي او مشري خو یې زه نه منم. نو د دې بدن نه غیر چاپېره تاوېده راتاوېده، او یو اندام ته ګوري چې کم اندام کې کمزوري به وي، کمزورۍ نه فایده اخلم، زه به دې راپرځوم. بیا دې بدن کې دننه ورغی، بیا راووتوي، دا بدن خو دننه ډډ دی، کوکلا پل پکې دی، او دا ډډ بدن په اسانه راغورځېږي. بیا ورننوتو، دننه یو پرزا ګوري، دې زړه ته یې وکتل چې د هر طرف نه بند دی، دې ته به دننه څنګه ځم او بهر به څنګه راځم. دې پیریانو ته الله یو طاقت ورکړی چې دې ځان نه څه شی جوړوي، نو هغه جوړوي، شکل بدلولی شي، یتشکل باشکال مختلفه. که ځان داسې نری کړمه چې دې وینه کې ورننوځمه، دننه به ولاړ شم، بهر به وړم. زه وایي چل مې زده کړ، اوس به رانه دې ترقي نه کوي. د آدم علیه السلام روح او بدن لا یو ځای شوي نه دي، دشمن ورته مخکې نه منصوبه بندي کوي چې راپرځوم دی. بیا وایي دا زړه دارالخلافه د ټول بدن او د ترقۍ اسباب به اول دې زړه ته راځي، د زړه نه ټول بدن ته ځي، او زه به دې زړه کې پټ کښېنم، نه د ترقۍ اسباب به دې غلا کومه. بیا وایي زه اوس رانه دې مشري نشي کولی، بزرګي نشي کولی، راپرځوم بیا. الله حفاظت کوي، انتظام هم کوي. دا غل چې غلا کوي، نو دې په تیاره کې غلا کوي، په رڼا کې نشي کولی. په دې لارو کوڅو کې چېرته ماښام نه وروسته سړی ولاړ یو، پوزه یې پټه کړې وه، په سیکل سور یا پیاده سړی را روان یې ودرېږه چې سره سر یې راکړه. که داسې لرې نه موټر را روان وي، تیزه رڼا وي، نو دې اړخ ته شي، ومې نه پېژني، ومې نه ویني، ومې نه نیسي، به مې ووایي او به مې ټکوي، نو د رڼا نه اخواته شي او تیاره کې غلا کوي. شبې جمعې نه یو ماسټر را روان و، نو ماسخوتن ناوخته نو په لاره کې چا ونیو، هر څه یې ترې واخیستل، او په غوسه کې وځي، چېرته تللی وې؟ وایي شبې جمعې ته تللی. ښه بیا موږ ته هم دوا کوه. نو دی په دې تیاره کې غلا کوي، په رڼا کې نشي کولی. نو دا شیطان وایي دې زړه کې به ناست یم، غلا به کومه. اوس په دغې زړه کې الله نور د معرفت پیدا کړ، رڼا یې پکې پیدا کړله. دی پکې د علم هغه تخم ور واچو، دا سا پکې راغلی نه ده، خو د علم تخم نور د معرفت یې ونې دې زړه کې ور واچو. اوس چې رڼا وي، نو شیطان به غلا نشي کولی. بیا روح بدن کې واچولی شو، او دې نه پس اوس پیدایش د آدم علیه السلام چې وشو، نو دله د علم ضرورت و، او علم له د مدرسې ضرورت و. نو ټول میدان عرفات نه الله مدرسه جوړه کړله، اول یې پکې فرشتې داخلې کړې، مدرسه کې داخله اول د فرشتو، او آخر کې آدم علیه السلام آخري طالب و چې دې داخل شو، داخله پوره شوه، بند شوه.
उस ورپسې تعلیم تعلم سلسله به شروع کېږي مدرسه بغیر د معلم نه چلېږي اوس دې مدرسې له معلم او استاد څوک وي نو معلم اول الله پاک پخپله آدم علیہ السلام تا او فرشتو تا اللہ تعلیم ورک او دا تعلیم نپسے پہ امتحان مقرر کر امتحان کی رنبی تپوس فرشتو نخوشو انبئونی بی اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین فرشتو سبق نو یاد کولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم ندے یاد سبق دویم تپوس آدم علیہ السلام نخوشو وی انبئهم نا خبر فرشتے اس تا خبر کا آدم علیہ السلام شروع کرو لگ ساتھ کے ٹور سبق ورہو اس فرشتے پوئیشوی چی منگ نپوئی گو دے پوئی گی پوزیشن دا آدم علیہ السلام واضح شو اول نمبر کامیاب فرشتے ناکام طالب چی کامیاب شنو استاذان انعام ورکائی تقسیم انعامات کو اس ورپسی کی گئی وہ دا تقسیم انعامات نمک کی وہ نکتہ ویما میدان عرفات دے مدرسہ کے اللہ سبق خول دے فرشتو تا او آدم علیہ السلام تا پیوزے وہ دے ٹول قرآن کے چرتم اللہ ندی فرمائے لے کہ ما فرشتو تا سبق خودے ندی ویلے او دے ویلی چی وعلم آدم الاسماء کلہا اللہ آدم علیہ السلام تا سبق خو نو پا یو کلاس کے دو شاگردانو تا سبق خول شو او دا یو نمی واغشتو دا بلنا دیکھے بم سے چلوی ناگا چل لے طالبانو تا تنبیح دا کہ طالب و استاذ در سر خواری کئی تم خواری کا وچی پوزیشن والے او کا خواری نکے او تا دا فرشتو پشان دیئے ہم با دی سوک نموان اخلی فرشتو نمیوانا نے سبق نوزوت کرے لیکن طالبان سبق نزوتی نسوک بینو وانا لی ہر طالب دے قواریو کی پوزیشن واخلی بہرحال آدم علیہ السلام پوزیشن واغشت یو انعام داور کچھ ٹولو فرشتو و تسجدہ اکرلا اور دویم انعام دا چی جنت دے داخل کر دا جنت دا پولو نعمتن دا استعمال اجازت موکو اور بیا 1500 وکالت دا دنیا آدم علیہ السلام جنت کے تیر واپس رہا ہے دا دینی مدرسے اگر ابتدا اور شروع ہوا آدم علیہ السلام میدان عرفات کے موجودو اللہ دا خپل قدرت لاس دا آدم علیہ السلام پشا راہ کر اور در قیامتا جو سمر انسانان پیدا کی دن گری دا طول انسانان دغ میدان کے اللہ موجود کرل اور اللہ وسرہ بلا واسطے پخپل خبر اکرلی طول انسانان سرہ دا خپل قدرت او دا خپل وحدانیت دلائل ورطوخول او بیات تپوسکو وی الستو بی ربکم ولی دستا سرم نیما نو دا دی انسانانو دا اللہ پاک سرا دا خبرو اترو کولو رومبنی مجلسو نو پٹولو دا سی روب راغے یو قسم خبر نشوکولے در دے کہ دا طول نمخ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو بلا انت ربنا ولن تخذ من رب یہ دا خبر طول انسانان ووریدنا زدہ اکرلا اور دوی دہرو کر دے طول اللہ تویج بلا انت ربنا پتہ دیکھی زمان پیغمبر علیہ السلام دے تمام انسانانو استاذ شو میدان عرفات کے آدم علیہ السلام و فرشتو تچے سبق خو نو معلم اول اللہ اور بیادہ میدان عرفات کے تمام انسانانو تچے جواب خو
نو معلم ثانی محمد رسول الله نو دا معلم دا دی لفظ بم قدر کے ادب احترام بم کے او دا خپل معلم ادب احترام بم کے اللہ والے علم کے برکت واجی او کم چھ بے ادب وی اغیل اللہ توفیق نور کئی چھ دا علم خدمت کو کی طول طالبان دا خپل استاذان سرا دا ادب او دا احترام رویات تر اخر پورے دے طول انسانانو تا اللہ دیر نعمتنا ورکڑی دی و میدان عرفات کے دو خاص نعمتنا دے طول انسانانو تا ورکڑن یو دا چه اللہ دے طول سر بلا واسطے خبر اکڑلے نو پا دی خبرو پا ہر انسان کے دا اللہ عشق او محبت پیدا شو اور چه پیغمبر علیہ السلام جواب اخو نو پا دی پر تمام انسانانو کی علم پیدا شو یو دا اللہ عشق او محبت اور دویم علم دا دو خاص نعمتنا میدان عرفات کے اللہ ٹھول لور کر اس پا دنیا کے رسول کامیابی واری دا دو نعمتنا پا کے مساوی موجود کے دل پکار دی دے با کامیابی او کدا یو وہ بل نو دے ناکام او توانی کہ علم وہ خدا اللہ عشق او محبت پا کے نو دا سبب دا غرور او دا تکبر دے ابلیس کے علم وہ خدا اللہ عشق او محبت پکر نو چکل اللہ حکمو کا چه آدم علیہ السلام تا سجدو کا نو دا سجدو نکلل ابا واستکبر وکان من الكافرین کدک عشق وی نو عاشق دا معشوق پا اشارہ دا مالو سر نتیروی عشق نو قریب پا دا یو سجدو املا نماتے نکلے وی نکللا او کچا کے عشق او محبت وی او علم پکی نوی نو پختانه وی کہ بے علم شیخی کا دا کفر بستے یو پیر صاحبو اگا پا یو زنگل کے زان لپیر خانہ و خانقاہ جوڑا کرے وا پا دے زنگل کے زمری شرمخان وغیرہ آرسو پیر صاحب لبا موریدان امرات للون بسلون و دعاگار لدیر خلق رات لل یو میل مراغن دا زنگل ما حولتے اکتل زمری شرمخانو یو مورید دے فلانیا ستا دی پیر سے پزنگل کے دا پیر خانہ جوڑا کر دے کہ خزمری دی ستا دا پیر سے دزمرون یری گی نا ایزا مڑا ایزا ماتر دا خدینا نا یری گی نا زمری نگورا اخبر پیر سر محبت پا اخبر سے دیر خدے خدا شو دوی زما پیر دا خدینا نا یری دا اغبیع المشیخی دا دے میدان عرفات کے جلے طول خلق بلا انت ربنا لو اندم پدغی میدان کے ولاڑو او دموے بلا انت ربنا لو پدے اندو کے اوم دا اللہ عشق اور محبت پیدا شو او دا عشق اور دا محبت اثر دے طول اندوان دا شپیسن کی غلام بھی او بیا در امثال تراشی دا اللہ عبادت کئی طول عمر با عبادت کے تیر کر اور دے باوجود یا پختانوی اندستر خدای ناراض اگر طول عمر دا اللہ پا عشق و محبت کے دشپے پدے سن کے لامبیو بیا عبادت کی اور دوے خدای ناراض ولی ناراض بے شکا ہندو کے محبت دا اللہ شتا اور دی دا اللہ عبادت کی و دا دن دا محبت لار خطا شوی دا زکا اندوس کڑی خدای ناراض اندویز اللہ سر محبت کوم سکھ ویزو کوم عیسائی یہودی مشرک مسلمان ہر یو وی زدہ اللہ سر محبت کوم دا اللہ دا محبت پا دعوی کی سوک رشتی لے سوک دروغ جل لے دے دا پارا معیار او پیمانہ پکا اگا معیار او پیمانہ اللہ قرآن کی آیات رو لے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
दे आम खल्क तो ऐलान को फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह कतासो अल्लाह सर मोहब्बत कवे द मोहब्बत अवल रे नो अवल शर्त मोहब्बत पारा फत्तबिऊनी अवल जमा ताबेदारी के द अल्लाह द मोहब्बत पदावा की रिश्तेवाली द पारा शर्त अवल जमान द पैगंबर अलैहिस्सलाम इत्तिबा दा नो युहिब्बुकुमुल्लाह जे इत्तिबा दे उकरला युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह बतासु सर मोहब्बत की वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम गुनाहुन बंदत माफ की वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह हज लबूजा मस्जिद नबवी की चिमुंज शुनु दाखलक रोज़े मुबारक तराजी दरूद सलाम द पारा और हर बंदस लकवाड़ी जिदे जाले मुबारक सर ढेर निज़दे उधरेगम और ढेर साथ उधरेगम और रश डीर भी तो सरकारी अमल बलत इशारा की चित्तज़ता पसनो रवान दी उधरे दो ते दिन प्रीति न कसो वाली ढेर उधरेगम नागले जाले मुबारक न लरे दी उधरेगी न बिया बवाली सो बेचीगी ना न कराची मुफ्ती शफी से रहमतुल्लाह अलैह रोज़े मुबारक ता दरूद सलाम द पारा खुल्ले वाला आले वे दग वक्त के देर के मेराले च मोहम्मद शफी देर शकील क़ल्ब सख्स लवाले खलक जोर कई जाले मुबारक तनज़दीकी उतले वाला आले वे दग वक्त के रोज़े मुबारक ना जमा हज़रत आवाज़ रावे च मोहम्मद शफी दे खल्क तवाया कम खलक च जमा द सुन्नत इत्तिबा कई क ज़रगुन मिन लरी नमात नज़दी कम खलक च जमा द सुन्नत इत्तिबा न कई क ले जाने के तन नराशी जमान लरी दी मालूमी कि द पैगंबर अलैहिस्सलाम सुन्नत तरीक़ों सर मिन को पागे अमल सरा बंदा पैगंबर अलैहिस्सलाम त नज़दीशी और अल्लाह त हम नज़दीशी न हर उम्मती बांदे लाज़िम अला कम सुन्नत तरीक़ा व मालूमा लपागे दे अमलों की कम जन्नत मालूमा आधे मालूमा के अमल लिपियों की न दी दीनी मदरसों के दा उस्ताज़ान दी द्वीत अल्लाह पल इश्क़ और मोहब्बत वर करे दे और द्वीत अल्लाह इल्म वर करे दे द्वीत अल्लाह इश्क़ और मोहब्बत और दीन इल्म पल शागिर्दान तौर मुंतकिल की और दा शागिर्दान अल्लाह द्वी की और दा कौम दीनी रहनुमा जुड़ेगी दा उस्तादान और दा शागिर्दान दादा अल्लाह यो लुई नियामत ते पर अवामो और अवाम दे दे नियामत कदर की अल्लाह पाक दस्तासु दीनी खिदमत और जज्बात पखपल दरबार के कबूल की और दे ज़्यादा फैज़ और बरकत घेर चापेरा लाक़े तले अल्लाह और रसी सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।